بسم الله الرحمن الرحیم. که نن د قام او د ولس مړ شمه ښکاره شم داسې چې بس مړ شمه. ما ته کفن کې هم پټکی په سر کوي چې خام پرست لکه مګس مړ شمه. نو زه د قلم مجلې پښتو ادبي ټولنې له اړخه د افغان قومي مومنټ او خپلواک پښتونستان غورځنګ ډېر شکرګزار یم، ډېره مننه کوم چې دومره ښکلی پروګرام د غازي عبدالله خان صاحب په یاد کې په تعلیم کې منظم کړو او دا سیمینار یې راجوړ کړو. چونکې دا د سیمینار دی نو په دې کې مشاعره کې موږ ته د خبرو اجازه تېرني کړو. دوه خبرې کول غواړم، سیمینار دی. موږ کوشش کوو چې موږ په وخت رارسېدلي او موږ باندې لږ ناوخته په دې وجه شوه چې زموږ لاره لګېدلې وه او مزل راته ډېر په سر و. افغان که په لر دی او که په بر دی، دا زما روح دی. او زما زیات تر واسطم افغانیانو سره وي. یوه واقعه ده د بیانوم بل ورځ یو افغانی راغی زما دفتر ته او داسې تیار را روان. ما ورته وکتل، ما د ملګرو وي چې دا افغانی دی، دا ډېر زیات تېرېدونکی دی، یېرېږي د سرکاري پروسس نه تېرېدلو نه. ما یې راوړی چې ما راغی نو ما ورته وویل چې یاره ته په لر یې او زه په بر یم، خو موږ دواړه روڼ یو. ته ولې یادېږې؟ ستا چې څه قسمه مسله ده تا له به زه هغه کوم. ته بېغمه چې خلک چې د رور کور ته ځي په لره نه ځي، ډاډه ځي. دا ستا کور دی، ته خو زما نه لرې، خو ته زما رور یو، ته د رور کور ته راغلی یې، ډاډه راځه. هغه ما سره کېناستو، د هغه کومه ستونزه وه هغه ما حل کړله، د هغه چې ته ما ته راغاړې وتو. ما ورته وویل چې ما خو درنه د خپله ورورولۍ بوی مې محسوس کو. آیا تا محسوس کړله؟ وایي زه چې بیا دلته کې راځم نو وایي زه به ویم چې زه د خپل مشر ورور کور ته راځم او زه به هېڅ قسمه یاری نه کوم. ما دا زما لپاره فخر خبره ده. یو څو شعرونه ووایم چې تاریخ ګواه دی نه دي پرځېدلي پښتانه. تاریخ ګواه دی نه دي پرځېدلي پښتانه، ټول عمر له پښتون خپله وجلي پښتانه. د دنګو تاترو په سر جنډې یې خښې کړي، قامونو د دنیا ځکه منلي پښتانه. او د ګټې په وخت یاد کې هم د چا نه دي راغلي، پرتو جنګونو ټول عمر خوړلي پښتانه. او لږ وښایئ ټولو پښتنو ته لږ وښایئ د کوم قام ژبه لار د ژوندانه ده. پښتو بس د پښتو په لار بوتلي پښتانه. لږ وښایئ د کوم قام ژبه لار د ژوندانه ده. پښتو بس د پښتو په لار بوتلي پښتانه. او د هر دور قارون سره یې دی جنګولی، مړه شوي دي خو نه دي یې لیدلي پښتانه. د هر دور قارون سره یې دی جنګولی، مړه شوي دي خو نه دي یې لیدلي پښتانه. او خوږجان سره مودو راسې ښه کلک پلنګ ولاړ دي، یادونه دي جانانه دي سپېڅلي پښتانه. مننه. او اجازه یو غزل غزل مطلب ده چې لکه شوخي و پکې خیر چې پرون له نازه یې په ګوته ورزورل غاښونه، پرون له نازه یې په ګوته ورزورل غاښونه، بیا مې په خوب کې بېګا ټوله شپه چیچل غاښونه. هغه خونخوار چې به یې تل د غریب وینې څکلې، هغه خونخوار چې به یې تل د غریب وینې څکلې، د وخت څپېړو ترې نه څنګه وویستل غاښونه. او په دغه تمه چې به کله مې نیازبین زلمی شي، په دغه تمه چې به کله مې نیازبین زلمی شي، مور به مې خوله کې راله هر وخت شمارل غاښونه.
منګه سره ډوډۍ به سپوره کې خوړلې مدام منګه سره ډوډۍ به سپوره کې خوړلې مدام نن په توده ډوډۍ مې ځکه برېښېدل غاښونه مننه او د جایداد دا رنګونه زموږ د پښتنو رنګونه دي تاسو ته بیانومه چې د جایداد مینه او لالچ څه انتها و پکې وروڼو د یو بل په مرۍ نه خښول غاښونه او دغه بېننګه یار خو اوس مې ډېر په ژبه څټي زما په زړه باندې ښخ کړي دي یو ځل غاښونه او د قام په غوښو باندې ځان یو قسم موړ کړی ټول افغانان په دا لري چې د قام په غوښو باندې ځان یو قسم موړ کړی ملک صاحب ناستو په ډکي پاکول غاښونه او خوږجان دوکۍ د پستې خولې په خبرو شلو لکه د مارې ورته بیا راوښودل غاښونه لکاني په کې وایم چې خوږجانه بیا به د خپل چک بدل پې اخلم درنه د سلو کالو کې مې بیا راوختل غاښونه